السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو اتم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی له 50 څخه تر 100 پورې د عددونو زده کړه. نن به موږ له 50 څخه تر 100 پورې عددونه زده کړو. چمتو یاست؟ آفرین ماشومانو، راځئ چې پیل یې کړو. د تیر درس په څیر به زه عددونه یو په یو وایم او تاسو به یې راسره تکرار کړئ. زه پر تخته عددونه لیکم او راضیه، عابده، پاکیزه، روزه، نورالهدی او راحل به یې په ګډه تکراروي. 50 یو 50 دو 50 درې 50 څلور 50 پنځه 50 شپږ 50 اووه 50 اته 50 نهه 50 شپېته یو شپېته دوه شپېته درې شپېته څلور شپېته پنځه شپېته شپږ شپېته اووه شپېته اته شپېته نهه شپېته اویا یو اویا دوه اویا درې اویا څلور اویا پنځه اویا شپږ اویا اووه اویا اته اویا نهه اویا اتیا یو اتیا دو اتیا درې اتیا څلور اتیا پنځه اتیا شپږ اتیا اووه اتیا اته اتیا نهه اتیا نوي یو نوي دو نوي درې نوي څلور نوي پنځه نوي شپږ نوي اووه نوي اته نوي نهه نوي سل. آفرین، تاسې ډېر ښه ولیکل. اوس به تاسې هر یو د تختې مخ ته راځئ او تر 10 شلو 10 څلوېښتو او 50 پورې به عددونه تکراروئ. راودیه به له 50 څخه تر 80 پورې عددونه وایي. عابده به له 80 څخه تر 80 پورې عددونه تکراروي. پاکیزه به له 80 څخه تر 80 پورې عددونه تکراروي. روزه به بیا له 80 څخه تر 90 پورې عددونه تکراروي. راحل له 90 څخه تر 100 پورې عددونه تکراروي او عالیه د دوی ټولو غلطۍ نوټوي. آفرین ماشومانو، تاسو ټولو ډېر ښه زده کړل. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به یویز، لسیز او سلیز رقمونه وپېژنو. په مخه مو ښه.